ولې دا ستا موډ خو ګوره زه اولم د دې رشتې خلاف د شهزاد د ضد د لاسه مجبوره شوم خو اوس ولې اوس ځکه چې اوس خو به د هغې د شکل نه د هغې خپله مورم یریږي څه به څه کوم ولې پټۍ کولاو شي څه سبا به کولاویږي زمونږ نصیب ګوره زه خپل زوی داسې غر کېدو ته نشم پرېښودی څه مطلب دا چې سایره خو اسیم زمونږ د سټیټس نه وه ما د هغې د ښایست په وجه او کړي خو اوس خو د هغې هغه ښایست هم پاتې نه شو واقعي ته ټیک وې خو ګوره هر څه چې کې په طریقه کوېدنه مو کړې ده هسې نه چې خلک راپورې وخاندي دا هر څه ته په ما پرېږده بابا دا څه شو حوصله بچې حوصله کوه دا قدرت زموږ امتحان دی بچې زما جان زما ورکوټې خورې سسټر جی زما د خور پټې به کله لرګوي جی سبا تاسو ماته زما مخ ولې نه ښایې ماشروم نه تاسو شیشه لر کړې ده ما ته پته چې زما مخ سایرې ته زت ولې کې لږ صبر وکړه هر څه به ټیک شي ما ته پته نشته بس مالې شیشه راوړی سایرې السلام علیکم وعلیکم السلام سایرا څنګه ډاکټر صاحب مالې شیشه راوړی ډاکټر صاحب زد کوي چې شیشه غواړي هیڅ خبره نشته زه مو دې غرض نه راغلم سسټر دا څوک دی دا زنیم دا زما مخ نه دی دا زما مخ نه دی زما یو خبره وه ستاسو مخ چې کوم دی مخکې دې نه زیات خراب و اوس ډېر ښه شو و انشاءالله دا به نور هم ښه شي حوصله مه بایلئ خدای به خیر کړي باجي شهزاد نه زه هغه ته دا مخ نشم کولی باجي دا وخت هغه ته نشم کولی هغه ته وایي چې واپس شي سایرې بس سایرې بس باجي زه خپل ښکلي یادونه په دومره بدرنګه کرکه کې نشم لیدی نشم لیدی ما چېرته پټه کې ما پټه کې خو ما نه به ځان چېرته پټې زه خو راغلم ته لږ دې خوښه چې زه وګورم زما سایره ما نه څه پټوي ښه نو ماډم سایرا پلیز تاسو د لاسونه لږ لاندې کوئ پلیز سایرا زه تا ته وایم که نه لاسونه لږ لاندې کا
شاباش دی خو دا مخلک بس دومره غونډې خبره وه ته خو بالکل ټیک ټاک یې پاسه مړې سې د هسپتال کمره نیولې ده تاسو ته پته ده چې ما سایرې دپاره ماښام ډېره ښکلې پارټي ارینج کړې ده پاسه چې زه کور ته मिस सायरा अब्दुल कादिर ना बल्कि सोच बेगम तुमरा सोचो ना मकावा هیڅ سوچ مې نه کوم बाजी د خپل کور نه تلو نه وړاندې ستا ډیوټي مال راکړې ده او ویلې دي که ته خفه شوې نو زما خیر نشته ها دا چې اوس کا بس کیک درسته به اوس کوم شهزاد سوي اوس په کله راځي یو کال نیمه یاد کړو ته ډیره خوش قسمت ہے یقین وکړه چې زما زړه وایي چې کاش زه سایره وې شهزاد ستا ظاهر سره نه باطن سره مینه کوي ستا مخ سره نه ستا ذات سره مینه کوي او داسې خلک ډیر کم وي بچې لس کاله نورم تیر شو را بیا هم واده شوه د خپل کور شوه او مور دې موږ پرېښودو ها بابا مورم زما غم یوړه خو ستا دا غم به ما هم یوسي خدای مه کوه بابا د مور غم مې لا تازه دی خو اوس تاسو مه ژاړه بچې مه ژاړه ته یو تعلیم یافته جینۍ ستا توان ستا طاقت ستا ملګری ستا تعلیم دی بچې ته د چا محتاجه نه یې خو څه بابا دومره موده تېره شوه چې زیاته ډو پته ونه لګېده د هغه د کور خلک چې ما ویني نو مخ رانه واړئ لاره م بدله کي بابا سترګې چې بدلې شي نو لارې په خپله بېلې بېلې شي بچې ته ما ولې نه پرېږدې چې زه د شهزاد یا د هغې کور والا سره صفا خبره وکړم چې هغې څه غواړي د هغې فیصله څه ده بچې فیصله ښکاره ده بابا تپوس کولو یې ضرورت نشته په کوم شکل چې یو نظره ټول ګران شي هغه به د ټول عمر دپاره